نه له ما نه خبره پټوي، ما ته په دروغو تسلي مه راکوئ. دا یې وویل په سلګو شو او کوټې ته ننوتله. بوډا پلار څه وپوهېده او څه نه. طلحه ته یې وکتل او بیا کوټې ته پسې ورننوت. سلما پړ مخې پرته وه او سلګۍ یې وهلې. د بوډا پلار زړه وسوځېد او دې ته نږدې کېناست. د لور پر سر یې لاس کېښود. په کرار یې ورته وویل لورې دا په تا څه وشول؟ سلما کېناسته، اوښکې یې پاکې کړې او سلګۍ یې چوپې شوې. ځواب یې ورکړ په ما هیڅ نه دي شوي پلاره، ما وبخښه. ته به ما بیا په ژړا ونه ګورې، مګر د ژړا څه سبب خو شته؟ دا څه خبرونه خو موږ هره ورځ اورو. اخر د مالابار د یوې کښتۍ د ډوبېدو په خبر کې څه راز دی؟ سلما په ځیر ځیر د پلار څېرې ته وکتل او لږ په ډاډمنه لهجه یې ترې وپوښتل ته رښتیا وایې؟ عبدالله په غوسه شو، ویې ویل ما ته د دروغو څه ضرورت دی؟ تر اوسه پورې تا زما په خبرو شک نه دی کړی. که د زما په خبره باور نه دی له طلحه نه وپوښته. سلما په پښیمانۍ سر ښکته واچو، ویې ویل پلار جانه زه بښنه غواړم. ما فکر کوو چې تاسو د عربو د کښتۍ خبره کوئ. لورې که ما خدای ناخواسته د هغوی د کښتۍ د ډوبېدو خبر اورېدلی وی نو تر تا به لږ خفه کېدم. د شپې تر ډوډۍ وروسته د عبدالله مزدور د ماسخوتن لمونځ کوه او خدمتګار یې لوښي مینځل چې چا د دوی دروازه وټکوله. سلما خدمتګارې ته وویل ښایي زید او قیس راغلي وي، تا خو به دروازه بنده کړې نه وي. خدمتګار یې ځواب ورکړ په داسې باران کې څوک راتلی شي؟ ما اوس دروازه وتړله او راغلم. که هغوی راتلل د ماښام لمانځه لپاره به هم راغلي وای. هو زید ناروغ دی او قیس بیچاره بوډا، هغه به په کور کې لمونځ ادا کړی وي. خو اوس دروازه نو څوک ټکوي؟ دا ستا وهم دی، دروازه شمال ګړبوي. نه د چا غږ هم اورېدل کېږي. دا دی زه ورځم. د سلما زړه په درزا شو. په تیاره کې یو ګام وړاندې د لیدو امکان نه و. د برېښنا په رڼا کې له ونو نه ځان بچ کړ او تر دروازې پورې ورسېده. د دروازې تر شا یې د چارګمی وانه ورېد. مایوسه شوه او بیرته راستنېده چې چا بیا دروازې ته ډیکه ورکړه او په زوره یې غږ وکړ څوک شته؟ یوه شیبه د سلما پښې په ځمکه میخ شوې. بیا یې په یوه ټوپ دروازې ته ځان ورسو او دروازه یې بیرته کړه. د سلما په مخ کې یو د لوړ قد ځوان ولاړو. هغه وپوښتل دا د عبدالله کور دی؟ تر څو سلما ځواب ورکو برېښنا وپړه کېده. په رڼا کې ابوالحسن سلما وپېژندله او پر دروازې ننوت. ابوالحسن وویل اوهو ته؟ بښنه غواړم، ته زما په خاطر باران لمده کړې؟ سلما په زړه کې وویل کاشکې ته پوهېدی چې دا د باران څاڅکې په ما څومره ښه لګي. بیا یې ابوالحسن ته وویل راځه دننه. په برنډه کې عبدالله او طلحه د ابوالحسن غږ وپېژند او ښه راغلاست ته یې راووتل. عبدالله وویل څوک دی؟ ابوالحسن دی؟ ابوالحسن د برنډې په زینه پښه کېښوده او ځواب یې ورکړ اوهو صاحب زه یم، زه بښنه غواړم چې تاسو ته مې په دې ناوخته کې زحمت درکړ. طلحه پوښتنه وکړه وایه خیرت خو دی، ستا نور ملګري چیرته دي؟ هو خیریت دی، ما هغوی په کښتۍ کې پریښي او راغلم. ما ته نه وه معلومه چې تر دې ځایه را رسېدو پورې به څومره جنجالونه تېروم. په لاره کې یو ځای وښویېدم، 2 ځله په لښتي کې ولوېدم. ستاسو د کور په ګمان مې د 5 پردیو کورونو دروازې وټکولې. د یو کور څو وفادارو سپیانو را باندې حمله وکړه. عبدالله سلما ته غږ کړ. سلما تر اوسه د برنډې نه بهر د بېخودۍ په حالت کې ولاړه وه. اوڅوم د باران څاڅکو د دې له باړخوګانو نه اوښکې مینځلې، خو دا د خوښۍ اوښکې وي. د پلار په غږ را بیداره شوه او په منډه برنډې ته ننوتله او ویې ویل څه وی پلار جانه؟ لورې لاړه شه ابوالحسن ته وچې جامې او ډوډۍ راوړه او نورو میلمنو ته هم ډوډۍ تیاره کړه، زه به هغوی راولم. ابوالحسن وویل ډوډۍ موږ ټولو خوړلې ده، تاسو هیڅ زحمت مه باسئ. د جامو له بدلولو وروسته ابوالحسن له عبدالله او طلحه سره تر ډېره وخته مجلس کوه. هغه د خپل ځان په باب وویل چې د بصرې نه افریقا ته د څه کار لپاره استولی و. د 2 ورځو په تېرېدو عبدالله په خوښۍ د ابوالحسن او سلما نکاح وتړله. درې کاله وروسته ابوالحسن په ښار کې ځان ته یو ښکلی کور جوړ کړ. د کور مخې ته نږدې یې وړوکی جومات هم جوړ کړ.
د څه نورو دوستانو هم په همدې ښار کې کورونه جوړ کړل. د 5 کلونو په موده کې د ابوالحسن او طلحه په بلنه یو شمېر ځایي خلکو هم د اسلام دین قبول کړ. دوی د دغې کورنۍ او ماشومانو ته یوه مدرسه هم جوړه کړه او طلحه ته د درس چارې وسپارلې. د عبدالله په مرسته د دوی سوداګرۍ ډېره پراخه شوه. د واده په 2 کال سلما او ابوالحسن ته خدای تعالی یو زوی او په 4 کال یوه لور ورکړه. د زوی نوم خالد او د لور ناهید کېښود. په 10 کال یو بل زوی هم پیدا شو خو په 3 میاشتنۍ کې مړ شو. کله چې خالد 2 کلن او ناهید 15 کلنه شوه د سلما پلار عبدالله د موسمي تبې په وجه وفات شو. ابوالحسن ته خدای تعالی په دې دنیا هر څه ورکړي وو. له هغه سره د مال او دولت کمبود نه و. هغه له خپلې میرمنې او اولادونو سره بې کچه مینه درلوده خو دې مینې دی په کور کې بندي نه شو کړای. هغه به هر کال د حج د فریضې ادا کولو لپاره اوږده او ستومنونکي سمندري سفرونه کول. 15 ځلې افریقا او منځنۍ اسیا ته د جهاد له لښکرو سره هم لاړ. هر ځل به چې د حج او جهاد له سفر نه کور ته راستون شو له خپلو بچیانو نه به یې د جګړې د زده کړې او علم ازموینه اخیسته. خالد په خنجر وهلو، غشي ویشتلو، لامبو او اس ځغلولو کې د پلار په معیار برابر وخت. ناهید هم په 12 کلنۍ کې غشي ویشتل او په یاغي اسونو سپرېدل زده کړل.